ویایی چې جانان چاکنوی تا ویگاروڑا تا کسا جانان چاکنوی تا ویگاروڑا زکا پانزله که که گاوا گا راونا شو مننه که با قدربنه که خیر وی نن د خپل شعرونه مو ته ټپۍ وخوستې د وایو چې لاس روپۍ هم سره وچولې ډېره ښکلې ټپۍ ورته وخوستېدو نن زه خپله مو چې خو نه ډېرېږي لږ مې ځون داسې سره په برش کې کم و چې روشه چې چا ناکام یې نن شعرونه ښکلی نه برېښم که څرګه یم زه خپله دا فکر مې نن چې کله مې په وینا کې مزون وقت مو چې یاره خسته په تو کاست ریگی داسې مو چې که خیر وی بوده ټنډان د به تر خول یکدم چې څیک مې په نظیر نه کوم مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي په مشاعره پایل د تاکي د مشاعره په دغه اول سر کې که خیر وي میږي تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېره د خلک په زړه کې ځي لري دغه داسې شاعر دی چې د په سترګه مې یوه پیره څیک نه دی ډلی دغه شاعر نوم دی که خیر وي ګرځنډی صاحب ښکلی شعر در ووروي وعلیکم السلام خدای ښه نن خو که چې تا په سیاست کې شوی تېر سر ګرځې موږ خو دا مروت نه دي دا خو سرتور سر ګرځي شورېږي ځکه چې اوره خو ګرمي ده ما سره خو داسې شعر ده چیچلی صاحب شمشور صاحب ګلبشر خان صاحب چې ارشاد ته ویږو هسې دا وای به چې دا لاره نشي پیدا کولی موږ څوک نشي پیلولی موږ راتللی شو دلته وایي چې پوره خو یو الله ده بنده هر وخت نیمګړه ده میان چې په وطن نه وي ژوندونه باندې مړی ده او نه درکوي زړه چیرې هسې د ځان دوست ګڼي نه درکوي زړه چیرې هسې د ځان دوست ګڼي خوله چې خوږه غوندې داسې لکه ګوړه ده او مړ چې شي پردیو ته چوره ځای به ونیسي مړ چې شي پردیو ته چوره ځای به ونیسي رنګ د پښتانو په وینو هره یوه خوړه ده لار دی او قبر دی ټول سول آرامي غواړي لار دی او قبر دی ټول سول آرامي غواړي نن سبا هر یو پښتون ډېر د جنګ نه ستړی ده امین اوس خو تورې خاورې خوري نه ښکاري په دې دنیا اوس خو تورې خاورې خوري نه ښکاري په دې دنیا چوکه د بابا د لونګۍ چا ویل چې لوړه ده او ستا په ګلځونډي باندې چوره نعمتونه دي ستا په ګلځونډي باندې چوره نعمتونه دي خدای ستا د هر نعمت ډېر ډېر پوړولی ده بس نور او بس ده ډېره مهرباني تاسو د خدای ژوندي راته لري موږ نه د څوک نشي بېلولی مروت او وروره ټوله مننه کوو ویایی چې جانانه خپل وطن ته روشه بشکه ته کسه جانانه خپل وطن ته روشه زه به په نه ښکاري ناکم تو به سوتمه مننه کوم مروت صاحب ګلزنډي نه ډېره مننه کوم واقعا ښکلی شاعر ووایه ډېر مطلب کې فرید وکړه څه کې په غور سره فکر په وکړو مننه از نه کوم یس که خیر وي میږي بل شاعر لري دغه داسې شاعر دی چې که ډېر صفات یې کوم دم را ښه نه دی که بیا نه کوم دته ګیله دارېږي خو دا نه لږ څه به ووایم دی داسې شاعر دی چې کتابونه یوه پیره نه دي روغلي خو چاپ کړي دي وایي چې کتابونه به په ډېر زر وخت کې روشي نه خو دوی کتابې پاته نه لګي چې څه لړل تپل ویب کې کړي وي یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي شړشم ګل صاحب
شټ شمګل صاحب داسې ورېره غوندرڅه غرباچری خانه خی جوړې ځون کا خی ماشاءالله ماشاءالله نن خو ډېر ښکلی برېښه موږ خو خپل زور ښکلی برېښه د خو خدای دې خاندار تعالی ته خو دارې برېښې کنه ولکه په موا کې مولګه ته چې نه یې کنه ژوندان دا نه یم مایدله یک نه یم ډېره مننه که شعرونه جیږی ما زه خو پیسه ساتي چې روشن وشه تاسې جګ شئ چوکۍ موټې نه کوئ نو دا شعر سره ده کوئ تاسې اجازه وي زه مې تاسې په حضور کې درته وړاندې کوم نه نه یا چې ځینې ته چې وایم چې غال یې نه مني زه بېطرفه ښه یم هر څه پوټوي هر څه خوري زه بېطرفه ښه یم یا چې خپل ګناه د دوو ولیو منځی څوک یې نه ویني ګناه دې وپوهېدی خپل ګناه د دوو ولیو منځی څوک یې نه ویني ځون نه پوهوي زه بېطرفه ښه یم یا چې ته نه وې غال زه نه هم غال د غلا څوک کوي حساب یار نه ورک شو چې ته نه وې غال زه نه هم غال د غلا څوک کوي رشوت خوره دا وخت تېرېږي زه بېطرفه ښه یم یا چې هر څوک سورې وایي چې د دې وطن سوتل په موږ نه خاک ده خاک یې خود دا بیا څه شی دی هر څوک سورې وایي چې د دې وطن سوتل په موږ نه خاک ده د وسون نه پېژندی کېږي زه بېطرفه ښه یم یا چې په یوه ځای کې تنخوا وي په دوهم ځای کې هم کوشش کې چې پیدا شي دوه ځایونه درې ځایونه لټوي چې خپل ځان ته تنخوا پیدا کړي یا چې په یوه ځای کې تنخوا وي په دویم ځای کې کوشش کوي چې پیدا شي دا وطن به څنګه جوړ شي څنګه جوړیږي زه بېطرفه ښه یم یا چې دا وړی به کله شړی شي چې سره په وختایو فکرم ده یا چې دا وړی به کله شړی شي چې په وختایو دا حالت مې زوروي زه بېطرفه ښه یم مننه شاعران ورونو نور هم را زیاتېږي او شور به کوئ شاعران ورونو آرام به کښېنئ دا چوکۍ هم ماتې نه کوئ چکچک کښېنوئ ولې مخته کښېنوئ ارڅئ 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 کښېنئ او بیایي چې خلک اختر ته خوند یې بیایي ته کسه خلک اختر ته خوند یې بیایي که ګاوه شم چې لاړم خوړل یې یم مننه کوم شټ شمګل نه ډېره مننه کوم واقعا چې د ځون به طرفه نیولی و خو نه پوهېږم چې داسې بلې بې طرفه و خو نن سبا چې بې طرفه نه شي ځنه خلک دي په زیره دا ورنسي چې دای میکس را دی وساړله په ژوند کې مثال دلې نه دي یو خو نن سبا دا مرض ډېر ګډ شوی شعرونه صیبونه داسې ډېر چاته ورڅی ما پټ عکس د اوبوسي بیا فیسبوک ته جوړ کو چې دا میکس را په غونډه کې و یس که خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېره دو یا خلک په زړه کې ځي لري زه کله کله داسې وم چې نشم ورغدایا نشم ایتاب نه دایا ساختای مو خپل کله په سار دار دی وشه خالص را وکسین را تا چکتل خپل کور کا یې دغه شاعر نوم دا چې چلای سای السلام علیکم وعلیکم د خان ورو سلام کله جوړیه ته یا ته خدای کړه شهران ورو ټول بچي خراغلاف درته ما ټول ستړي مشي بیا هم ستړي مشي ما سره شعر څه داسې دی وای چې کور کړي اجازه نو په خدای میله دې جارو کړي کور کړي اجازه نو په خدای واړه دې جارو کړي او چې ګټه یې شي ورکه نو بیا نقد به یې دارو کړي بیا وای چې دا ځینې خلک خوښ وي چې د ګوته ور وي خوله کې دا ځینې خلک خوښ وي چې د ګوته ور وي خوله کې او چې لرې کړي ترې ګوته نو قصې هرو مرو کړي
بیا وایي چې هغه خلک چې پاک وي نو تکیه دې په اعلی کړي هغه خلک چې پاک وي نو تکیه دې په اعلی کړي الله خو مهربان دی د خولې لاړې به یې دار وکړي بیا وایي چې پوهېږم چې په دې خاوره دې ټکی زړسوی نه شي نه شي ګلبشیر خان اورې وروم یې وایي چې پوهېږم چې په دې خاوره دې ټکی زړسوی نه شي او دا ځکه خو مدام کیسې دې بل په اشارو کړي او وروستی مقطع ده ګلزنډی صاحب او شرشنګول صاحب وایي چې چلې ځینې خلک عادتونه کړي د نجونو چې چلې ځینې خلک عادتونه کړي د نجونو او نخرې کوي په لاره داسې تګ لکه خاروق جلال صاحب کساندو دا کیسه دی حقیقت لري شک ویایي چې خلک اختر ته خواندې ویایي ته کسا خلک اختر ته خواندې ویایي متلالی ویایي چې چېرته ما څایه زړه ساره مننه کوم چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا خپله شایه ووایه قدرمن داسې یو مود ګوټ